د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي خبرې اترې یوازینۍ لاره ده چې افغانستان ته ښه سوله راوستلی شي. احمد مسعود د خبرو اترو له لارې د افغانستان د کشالۍ پر حل ټینګار کړی دی. هغه ویلي دي باید له طالبانو سره خبرې وشي او یو غونډه مونږ یو ځل بیا ونیسو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان د کشالۍ پر حل خبرې اترې دي، نه جګړې او تاوتریخوالی. د مقاومت او طالبانو سره د مخالفت په اړه مرکه او ټینګار یې په دې کړی چې دوی اسانۍ د طالبانو واکمني نه مني او په قدرت کې هم ځان غواړي چې شریک یې کړي. نوموړی ګواښ کوي چې که چیرې طالبانو سره د خبرو له لارې هوکړې ته ونه رسېږي نو دی او خلک یې د طالبانو ته پنجشیر تسلیموي او پنجشیر کې به جګړې لا دوام وکړي. احمد مسعود ویلي طالبان دې دا نه وایي چې پنجشیر یې سقوط کړی او نیولی دی. موږ اوس هم په پنجشیر کې پوره حق لرو او ټولې ډلې مو په پنجشیر کې دي. هغه ویلي چې پنجشیر اوس هم زموږ تر ولکې لاندې دی. هر وخت چې وغواړو پنجشیر څخه طالبان مونږه ویستلی شو. احمد مسعود ویلي دي چې که طالب یې غوښتنې ونه مني او د دوی غوښتنې اړوند حکومت جوړ نه کړي نو جګړه به وکړي، او که د دوی غوښتنو په اړه طالبان یو څه نظر ورکړي او غوښتنې یې ومنل شي نو دوی به جګړې ته د پای ټکی کېږدي او جګړه به ونه کړي، او همدا ډول به نور بیا له سیاست څخه هم لاس اخلي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا خیر چرې.